عمران خان افغانستان ته څه وویل او پاکستانیانو ته یې څه امر وکړ. مخکې به چې کله پاکستان سره دروازه وتړل شوه، افغانستان کې به د خوراکي توکو بیې 2 چنده شوې، خو د غني دوره کې دا هر څه منظم و. کله چې اشرف غني له هند څخه غنم وغوښتل، پاکستان چې دا حالات ولید سخت وارخطا شو او امر یې وکړ. دا هر څه راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ، خو له یاده مو نه وځي چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. عمران خان د افغانستان د ملاتړ لپاره د چمن سپین بولدک لاره پرانیزم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن جمعه د خپل هیواد چارواکو ته امر وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار پرانیزي. پاکستان په وروستیو ورځو کې د سپین بولدک چمن او همداراز د تورخم لار د دې لپاره بندې کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخه ونیسي. خو اوس په دې ناروغۍ کې تر افغانستان پاکستان کې ډېر کسان اخته شوي. عمران خان وویل چې اسلام آباد په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سره د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ده په یوه ټویټ کې لیکلي، له کووډ-19 نړیوالې وبا سره سره موږ له خپل افغان وروڼو او خویندو سره مرستې ته ژمن یو. ما د چمن سپین بولدک د پولې د پرانیستنې امر کړی او لارې مې پرېښودې چې افغانستان ته واوړي. په دې بحراني حالات کې موږ له افغانستان سره ثابت ولاړ یو. پاکستان تر اوسه د خپلو 456 اتباعو د کرونا تایید کړی او ویلي دي په دې وایرس تر دې دمه 2 تنه مړه شوي، خو په افغانستان کې تر اوسه د 22 کرونا مثبت تشخیص شوي چې کابو ټول له ایران څخه راغلي افغانان دي. اوس دا وایرس د نړۍ 180 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی. د روغتیا نړیواله اداره له خلکو غواړي چې یو بل ته لاس ورنه کړي، له ګڼې ګوڼې څخه ځان لرې وساتي او لاسونه د ورځې څو ځل په صابون ومینځي. درنو لیدونکو، دا وه زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.